بالکل لوبه وایم ما کوشش کوو چې تر اخره پورې لوبه وکړم لکه څنګه چې ما شروع وکړه د انینګز اوله کې نو ما نه غوښتل چې په دغسې ځای کې اوټ شم تر څو دغه ټیم د څه حالاتو نه اسانه لارې ته بوځم نو زه به ووایم چې د 50 نه خوشحاله یم خو ترې راضي نه یم ځکه ما غوښتل چې سینچري وکړم غټ انینګز وکړم او بالکل دا کرکټ ځب کې راځي موږ ټاس ګټلی موږ کوشش کوو چې ښه پارټنرشیپ په بیټینګ کې وکړو خپله ښه ملګرتیا وکړو د یو بل سره نو متاسفانه یو دوه داسې وکټ موږ د لاسه ورکړې چې هغه د اوټ کېدو نه وې نو بدبختانه به ووایم هماغسې لکه څنګه زه اوټ شوم حشمت الله شیدي اوټ شو نو بیا هم کرکټ ده دا پکې راځي موږ به کوشش کوو چې سبا ورځې ته دوی بیټینګ ته راوځي دوی اوټ کو او تر څو موږ را روان کوم بیټینګ چې ده په هغې باندې فوکس توجه وکړو چې ښه ملګرتیا ترسره کړو او یو ښه رنز په بورډ باندې کېږدو او بالکل وکټ ته په کتو موږ دغه ډېر ښه سیشن وکړو موږ هدف هم دغه و چې همدغه آخري سیشن ده دوی 2 سیشنه موږ نه وګټل نو موږ به کوشش کوو چې په بولینګ کې دغه سیشن د دوی نه وګټو تر څو چې سبا موږ راځو اول سیشن هغه هم وګټو نو فعلحال موږ اوسه پورې ښه روان یو کوشش کوو چې سبا دوی زر تر زر اوټ کو او خپل بیټینګ ته ورسېږو نو بیټینګ هم لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه کوشش به کوو چې پوره ذمهواري واخلو ښه ملګرتیا د یو بل سره ترسره کړو څومره چې په کریز باندې پاتې کېدی شو باید پاتې شو